السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل د شناخت کارت سیمان معلوم کړئ. دوستانو ستاسو په شناخت کارت باندې څو سیمان راوتلي دي او کوم سیمان راوتلي دي او که تاسو غواړئ چې د هر چا د شناخت کارت سیمان معلوم کړئ چې په دې شناخت کارت باندې څو سیمان راوتلي دي او کوم سیمان راوتلي دي نو دغه به تاسو څنګه معلوموئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. نو دوستانو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ د دې مین انټرفیس دا رقم دی تاسو ته اړوي. په دې کې بیخي زیات اپشنان دي. اوس که تاسو غواړئ چې د خپل شناخت کارت باندې سیمان معلوم کړئ چې ستاسو په شناخت کارت باندې څو سیمان دي او کوم سیمان دي هغه کوم دوستانو به تاسو لاندې راسئ. د هغه کوم دوستانو به تاسو لاندې راسئ د سیم ډیټابیس په نامه به یو اپشن وي. تاسو به دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ سیم اون یور CNIC دلته به دوستانو په دویم اپشن باندې بیا تاسو کلیک پسې وکړئ. کله چې ګوره دوستانو په دویم اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ د هغه رقم به دلته تاسو ته یو ایډز راواړوي یو مشورې به راواړوي. هغه ایډز به تاسو وګورئ او په داسې کې غلط نشان ده بېرته به دغه ایډز تاسو له دې څخه ختم کړئ. کله چې ګوره دوستانو دغه دلته تاسو ختم کړئ د هغه رقم به دلته دوستانو تاسو خپل CNIC نمبر ورکړئ. اوس تاسو ته CNIC نمبر چې هر څه ولو صرف په دوستانو تاسو هغه نمبر ورکړئ. ګوره دوستانو زه راځم خپل د CNIC نمبر ورکومه او د هغه رقم I am not a robot په دې باندې به تاسو ټکمه نښان ولګوئ. د هغه رقم یو څو کیپچا تاسو غواړئ دلته به دوستانو دغه تاسو ور وښیاست. نو ګوره دوستانو زه راځم دغه پلم ټریز ورښیمه د هغه رقم دوستانو تاسو هغه ور وښیاست او تاسو به په ویریفای بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ویریفای بټن باندې کلیک وکړئ هغه به ویریفای سي او د هغه رقم به تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ دوستانو ګوره هغه ټوټل ډیټا یې دلته تاسو ته راوړوله. د هغه رقم ګوره دوستانو کله چې دغه تاسو نږدې کړئ دلته ګوره دوستانو دوه ما د جي سیمان په خلاص کړي دي دوه مې د ټیلنار سیمان په خلاص کړي دي او دوه مې د زوم سیمان په خلاص کړي دي. نو دا خو ټوټل شپږ سیمان شو. نو ګوره دوستانو دا دوه سیمان چې دي هغه ما د ډیټا سیمان خلاص کړي دي. د ټیلنار ډیټا سیم ده کله چې تاسو ورسئ ډیټا سیمان تاسو ته فري درکوي یعنې درې دانې ډیټا سیمان هم تاسو په خپل شناخت کارت باندې راایستلی شئ. هغه ما دوه دانې راایستلي دي. نو ګوره دوستانو هغه ټوټل ډیټیل به دی تاسو ته راوړوي چې تاسو څلور ساده سیمان ایستلي دي او دوه مې د ډیټا سیمان ایستلي دي. هغه په ډبله خانې کې دی تاسو ته درکوي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د هر شناخت کارت باندې معلوم کړئ چې په دې شناخت کارت باندې څو سیمان راوتلي دي او کوم سیمان راوتلي دي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو لینک یې ما تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی ده له هغې ځای څخه یې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټ کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.